الرحیم. زه یم ستاسو ورور ضیاءالدین محمدي. نن زموږ چې کوم درس دی دا په ډپریسیشن کې دی او هغې کې ډپریسیشن به موږ معلومو د سم آف ییر ډیجټس میتھډ باندې. صحیح ده، په دې طریقه باندې به موږ معلومو. نو تاسو ته ښکاره پته ده چې کله موږ ډپریسیشن اف ییر ډیجټس باندې معلومو نو د هغې موږ سره فارموله ده sum of year digits. صحیح ده، year digits د دې فارموله د موږ سره n بریکټ بیا n جمع یو مساوي کیږي تقسیم پر 2. صحیح ده، یا د دې n چې کوم دی دا n موږ سره ظاهري number of years چې څومره کالونه د دې عمر دی. صحیح شو، او دا انم دا ظاهري. لکه مثال که د یو ماشین قیمت 15 کاله شي، مثال کې طور په 15 کاله شي، نو 15 کاله چې عمر شو جمع بیا 15 بریکټ شروع بیا 15 بیا جمع یو تقسیم پر 2. نو ګوره مونږ راځو اول به بریکټ ختمو 15 او یو جمع چې شي څو شو شپږ. نو 15 ضرب 15 په خپل ځای راغی، د دې بریکټ منځ کې دلته ضرب وي، ضرب په خپل ځای راغی 15 او یو شپږ تقسیم پر 2. اوس راځي دلته څه راځي دلته مثال د دې نه بعد راځي موږ سره څه راځي 13. 15 په شپږو کې 13 تقسیم 2 نو مطلب 15. سم اف ییر ډیجټس د دې څه راځي 15 راځي. ښه چې 15 د دې ییر ډیجټس راځي که نه، نو دا په بله طریقه موږ معلومولی شو. مثال موږ ویلی چې د دې ماشین عمر چې دی 15 کاله دی. څو کاله؟ 15 کاله دی. صحیح شو که نه، چې 15 کاله د دې عمر دی د یو ماشین، نو د 15 کاله عمر دی. تاسو وکړئ 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 15. تاسو دا جمع کړئ 1 جمع 2 3 او 3 شپږ او 4 10 او 15. نو هماغه سم اف ییر ډیجټ څه شو 15 راغی. په دې طریقه خو پوه شوئ. اوس موږ ته وایي که نه، اوس موږ ته څه وایي که چېرته تاسو ډپریسیشن ایکسپنس معلوموئ. صحیح ده، که چېرته تاسو څه معلوموئ ډپریسیشن ایکسپنس معلوموئ، نو د هغې دپاره فارموله څه ده؟ دا د ریمیننګ لایف آف ایرز. یعنې مطلب څنګه ښه ریمیننګ لایف مساوي کېږي. ګوره ریمیننګ لایف دی موږ لیکو ډپ ایکسپنس مساوي کېږي remaining life in year څومره کاله عمر مطلب پاتې دی ضربي کاست چې څومره قیمت دی مساوي کېږي سالویج ویلو یا سکرپ ویلو. صحیح ده، دواړه یو دي. ما سکرپ ویلو دواړه یو دي. صحیح شو، د دې مساوي کېږي نو دا به څه کې دې ځای پورې به راولي او بیا به څه کې مثال تقسیم پر څو سم آف ییر ډیجټس سم آف ییر ډیجټس. صحیح شو که نه، نو فارموله هم دا فارموله شو. صحیح ده، اوس راځو دا فارموله صرف ذهن کې کېنوئ. دا فارموله څه کوي ذهن کې کېنوئ. اوس ګورئ راځو یو مثال یې موږ ته راکړی دی. مثال یې راکړی دی چې اگزامپل دی، دا یو مثال را کړی دی. سپوز ان ایسډ هیز، مثلا د یو ماشین قیمت دی 10,000 قیمت دی. سالویج ویلیو مطلب کباړ ویلیو، کباړ کې د دې ارزښت څومره دی. مثلا مطلب دا دی چې کباړ کې به دې څومره. ښه راځو مثال ته. نو دا زموږ چې دی د کباړ ویلیو را کړې ده. صحیح ده، په کباړ کې د دې ماشین 15 کاله بعد چې موږ د ماشین خلاصو نو د دې قیمت به څومره 1000 روپۍ به وي. اوس یوزفل لایف 15 کاله د دې عمر دی. صحیح شو که نه، 15 کاله بعد د دې ماشین لګښت چې کوم دی د دې به د کباړ کې د 1000 روپو وي. ښه موږ ته وایي چې تاسو وکړئ کالکولیټ د سم اف ییر ډیجټ میتھډ فار
5 year useful life مطلب دا دی که چېرته دا 15 کاله عمر لري نو د دې 15 کالو دپاره د دې څه شی کوي د دې سم اف year digits معلوم کوي چې مثال 15 کاله بعد به د ده لګښت یا د ده قیمت به څومره په دې طریقه باندې د دې ډپریسیشن ایکسپنس د استهلاک مصارف معلوم کوي صحیح ده که نه اوس مونږ راځو سم اف year digits ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې د دې دا څنګه کېږي سم اف year digits چې دی دا مساوي کېږي د 15 ضربې 15 جمع مثال n ضربې څه مونږ فارموله لیکلې وه که نه چې n بریکټ بیا n جمع بریکټ شروع جمع 1 یو بیا چې دی تقسیم پر 2 باندې پوه شوې ښه نو ګوره دغه هماغه فارموله ده موږ سره ګوره موږ وایو چې n برابر دی د نمبر اف year صحیح ده دا نمبر اف year دی دا جمع شوي دي بیا دواړه چې جمع شوي دي شپږ راځي هماغه شان یې کړي دی 15 بریکټ شروع صحیح ده بریکټ بیا یو بیا تقسیم پر 2 نو هماغه شان چې دی 15 ضرب شپږ تقسیم پر 2 او 10 تقسیم پر 2 مثلا 15 هماغه 15 یې ترې راوستی دی صحیح ده که نه نو اوس راځو د دې نه بعد چې تاسو کله دا کوئ که نه نو راځو مونږ د دې کالکولیشن کوو چې یاره دا څنګه مونږ وکولی شو چې ډېره په اسانۍ طریقې معلوم کړو راځئ ګورئ کالکولیټ ډپریسیشن فار ایچ year د هر یو کال دپاره چې دی د بیل بیل کال دپاره مونږ کالکولیشن معلومو تاسو به ټیبل جوړ کوئ ولیکئ year remaining life چې څومره دی ګوره په دې کې به تاسو remaining life یعنې مطلب په اول کال کې چې ته څومره معلومې په اول کال کې خو دا د 15 کالو دی که نه صحیح ده 15 کاله عمر لري نو په اول کال کې چې ته معلومې نو remaining life یې څومره 15 کاله تا سره remaining یعنې پاتې شونکی لایف پاتې شونکې زندګي د دې څومره دی 15 کاله ده 15 کاله چې دی په یو کال په تېر شو په دویم کال کې به د دې څومره 4 کاله په دریم کال کې به د دې څومره 3 کاله په څلورم کې به د دې 2 کاله په پنځم کال کې کې به د دې یو کال صحیح ده ډپریسیشن فرکشن مطلب د دې کسر سره د استهلاک کسر چې مونږ معلومو نو مونږ هماغه 15 کاله دلته وګوره 15 لیکلي دي که نه 15 کاله به مونږ رالو په دې 15 به تقسیمو د دې فارموله څنګه ده ښه تاسو ته ما یو فارموله وویله که تاسو ته یاده وي ما تاسو ته یو فارموله وویله فارموله څنګه ده ما ویلي چې کله مونږ ډپریسیشن ګوره دا ذهن کې کښېنوئ ښه depreciation expense چې مونږ په sum of year digits باندې معلومو نو د دې دپاره دا به مونږ سره مساوي کېږي د استهلاک مصارف دا خط زما لږ خراب دی خیر د استهلاک مصارف چې کوم دي دا به مونږ سره مساوي کېږي د څه remaining life مطلب دا د پاتې شونکې زندګي remaining life of machine remaining life د machine چې دی څومره دی صحیح ده څومره دی په کال کې هغه به ولیکي یو بیا د هغې نه پس چې کوم دی remaining life په تقسیم کې په څو باندې په تقسیم په sum of year digits باندې چې څومره year چې دی د دې ټوټل عمر څومره دی یعنی سوري په sum of year کې مونږ چې دی څومره د دې sum of year د دې څه راوتی دی د دې 15 راوتی و که نه نو مونږ هماغه 15 به لیکي صحیح ده sum of year مونږ دلته ولیکو sum of year چې دی بیا ضرب کېږي کاسټ به راوالي چې څومره قیمت دی د ماشین منفي به یې کې د څه نه منفي به کې د دې نه څه د دې نه سالویج ویلیو به ترې منفي کې سالویج یعنې مثلا د کباړ ویلیو به د دې نه څه کې منفي کې ګوره مثال مونږ سره د ماشین ریمیننګ لایف څومره دی په دې اول کې تاسو وګورئ شاباش راځئ ماشین کې وګورئ ماشین ریمیننګ لایف یې څومره دی 15 ښه صحیح شو قیمت هر څه خو یې مونږ ته معلوم دی صحیح شو remaining life چې دی د ماشین پاتې شونکې زندګي یعنی اوس په اول کال کې چې مونږ معلومو فرست ایئر کې چې مونږ معلومو صحیح ده په اولني کال کې د ماشین 15 کاله ده که نه صحیح شو sum of year څومره و 15 که نه و 15 که نه ښه او مونږ ویلو چې بیا به دا ضرب شي د څه سره کاس قیمت یې څومره دی قیمت د ماشین دا و 10,000 صحیح ده که تاسو نه لیدلی سوال کې وګورئ 10,000 سالویج ویلیو د کباړ ویلیو څومره وه 1000 دا ترې وباسئ راځئ اوس ګوره دا حل کوو ښه نو ښه اوس راځو
مونږ ویل چې اول به تقسیم مونږ ختمو. صحیح ده چې مونږ دا لنډ کو که نه نو دا تقریبا مونږ سره راځي کلکولیشن کې چې مونږ دا کو نو مونږ سره راځي دا 5 به راوالي په دې 3 به څه کې تقسیم کې نو د دې نه راځي 0.33 داسې راځي ضرب لس زرو نه به دا منفي کې څو به راشي 9000 چې راغی کله چې مونږ د دې د یو کال دغه معلومو نو دې د یو کال استهلاک چې دی depreciation expense چې کوم دی هغه مونږ سره راځي دا چې دې سره ضرب شي دا به راشي څو 3000 بعضې وخت کې چې دی دا راځي 2999 خو خیر هغه اشاریو کې فرق صحیح ده نو د دې راځي 3000 اوس ګورئ راځي چې همداسې دی که نه دی ګورئ 15 کاله عمر دی صحیح شو 15 کاله عمر دی دې لیکلی 15 تقسیم پر څو په 15 تقسیم پر 15 د فریکشن شو راځو دلته ګوره هماغه فارموله ده ریمینینګ لایف 15 کاله دی سم اف ایئر دی څومره دی 15 کال 15 دی ضرب څه شی دی ټوټل قیمت یې څومره دی 10000 منفي کېږي تی څو زره صحیح ده نو دا چې کله د دې نه منفي شي دا راځي 9000 ښه چې 9000 راغی د دې 15 به راوالی په 15 به تقسیم کړي 15 چې کله 15 چې په 15 تقسیم کړي د دې نه راځي موږ سره 0.33 چې دا ترې راغی دا به 9 سره ضبط کړي را به شي د اولني کال ډیپریسیشن به د دې سره راځي 3000 راځو د بل کال دپاره ګورئ د بل کال دویم کال دی صحیح شو دویم کال کې چې دی موږ معلومو نو د ماشین ریمینینګ لایف به څومره وي پاتې شونکي لایف زندگی 45 کاله ښه هماغه 4 به راولي یعنې مطلب 4 تقسیم پر 15 تقسیم پر 15 چې راوالي صحیح شو د دې نه دا په دې باندې تقسیم کړي چې د دې نه څه راغله صحیح ده چې د دې نه څه راغله ښه 4.15 د دې نه تقریبا راځي 0.2 صحیح ده که نه ښه همداسې وکړي 4 تقسیم پر 15 ضرب ده نو دا 10000 چې منفي کې د دې نه منفي کې زر نو دا راځي 9000 به بیا د دې نه چې څه راشي د دې فریکشن نه 4 پر تقسیم په 15 د دې نه چې څه راځي هغې باندې به څه کې تقسیم کې صحیح ده هغې باندې چې کله تا تقسیم کو تقسیم دی کنو مثال د دې نه 0.8 ضرب 9 به کې صحیح ده د دې دا یو درته بل هم زه وکړم تاسو ته به بیا پته بیخي ولګي صحیح ده به څنګه کېږي ګورئ تاسو شاباش ګورئ راځو 4.15 ضرب 10000 منفي زر صحیح شو نو دا دواړه چې خپلو کې سره اول به راځو بریکټ به ختمو نو 4.15 په خپل ځای پاتې شو نو موږ به دا دې نه دا زر په خپل ځای راغی د دې نه دا چې لاړ شي د نه راځي موږ سره دا 9000 ښه د دې نه شو موږ سره او دا دواړه چې دی دا دواړه به چې دی خپلو کې سره زه تقسیم کو د دې نه راځي 6 او ضرب یې 9000 په خپل ځای راغی خاصی دا چې دې سره ضرب کړو نو د دې نه راځي موږ سره 2400 ګوره 2400 په دویم کال کې 2400 راغی صحیح شو دا نور کلونه چې کوم دي دا به تاسو خپله وکئ صحیح ده که نه چې خپله وکئ که څه مشکل بیا ما نه په کمنټ کې تپوس وکئ ګورئ دلته وګورئ د دې سال په اول کال دپاره 3000 راځي دویم کال دپاره دا راځي دریم کال دپاره 1300 څلورم کال دپاره 1200 او پنځم کال دپاره 600 صحیح ده اوس که داسې وکئ 15 کاله تاسو تر ټول جمع کوئ دا موږ سره راځي دا موږ سره راځي تقریبا 9000 ګوره 3000 د اولني کال صحیح ده 2000 جمع 2400 د بل کال جمع 1300 د بل کال د دریم کال کې که نه او جمع 1200 د بل کال صحیح شو جمع 600 د بل کال دا چې جمع کې 9000 راځي نو 9000 چې دی که نه 9015 کاله بعد د دې ټوټل کوم ډیپریسیشن د استهلاک مصارف چې کوم دي هغه څومره راځي 9000 ولې راځي ځکه موږ به 1000 روپۍ خپل پاتې شوي نو 1000 روپۍ چې د څه شی دی سکرپ کړي د په کاوړ کې به 1000 روپۍ باندې خرڅو
که تاسو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو کایلی زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ. ډېره زیاته مننه. کور مودان.